أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. مخکې آیتونو کې د عیسی علیه السلام بنی اسرائیل ته دعوت ورکړلو د الله تعالی د بندګۍ او د پیغمبر د تابعدارۍ. نو کله چې عیسی علیه السلام دغه دعوت ورکړلو او په دې باندې هغه کوشش او مهنت سیوا کړلو، نو په بنی اسرائیلو کې دوه ډلې جوړې شولې. یو هغه و چې هغوی په عیسی علیه السلام ایمان راوړلو، او یو هغه خلک چې هغوی د عیسی علیه السلام دشمنی شروع کړله او د عیسی علیه السلام د قتل سازشونه شروع کړل. نو دا دواړه بنی اسرائیلو، خو کم بنی اسرائیل چې د عیسی علیه السلام دشمنان شول هغو ته یهود ویلی کیږي، او کم بنی اسرائیل چې د عیسی علیه السلام مددګاران شول په هغې ایمان راوړلو هغې ته نصرانیان ویلی کیږي. نو فرمایي فلما نو هر کله احس چې محسوس کړلو عیسی علیه السلام منهم د دوینا الکفر کفر د بنی اسرائیلو دشمنی او مخالفت چې هغه حد درجې ته ورسېدلو، عیسی علیه السلام هغه ولیدلو وایې وریدلو. قال نو وی عیسی علیه السلام من انصاری څوک دی مددگار زما الی الله په لار د الله تعالی کې، په دین د الله تعالی کې. د الله تعالی په دین کې زما سره مددګاران څوک دي؟ او ظاهره خبره ده چې کله یو کار اجتماعي هغه کولی کېږي نو د هغې دپاره د جماعت ضرورت وي، هغه د یو کس د کولو باندې نه کېږي. نو عیسی علیه السلام د هغه جماعت دپاره اعلان وکړلو چې زما سره د الله تعالی په دین کې مرسته کوونکي څوک دي؟ د دې دپاره چې جماعت تشکیل کی، ډله جوړه کی او د دین خدمت وکي. نو قال الحواریون وی حواریانو، حواری مرګرو او دوستانو ته هم وی، او حواری چې دی دا مخلص دوست ته هم وی، او حواری دا دوبیانو ته هم وی، یعنی هغه کس چې هغه خیرې لرې کوي او صفایي راولي، نو دا کار دوبیان هم کوي، او مخلص دوست چې هغه هم داسې. نو دغه د عیسی علیه السلام چې کوم مخلص دوستانو هغوی ووی نحن انصار الله، مونږ د الله تعالی د دین مددګاران یو ستا سره. آمنا بالله، مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې. واشهد، او ته ګواشه، بأننا مسلمون، یقینا مونږه مسلمانان یو. نو دغه خلک
چې کوم خلکو په عیسی علیه السلام ایمان راوړو دا په نصرانیانو باندې او حواریینو باندې مشهور شو. ومکروا ومکر الله. ربنا اے رب زمونگا آمنا مونږ ایمان راوړی دی بما پاغه کتاب باندې انزلت چې تا نازل کړی دی. دا دغه حواریانو د دې جماعت د جوړول نه پس الله تعالی ته زاری کول دي او دعا غوښتل دي. فرمای حواریانو وی اے پروردگار مونږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې چې تا نازل کړی دی. واتبعنا الرسول او مونږ د پیغمبر تابعداري کړې ده. فاکتبنا مع الشاهدین نو ولیکه مونږه د ګواهی کوونکو سره. فرمای چې شاهدین چې دي پیغمبران چې دا یو شاهدین دي. یو آخرنی امت چې دی امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دې ته هم شاهدین ویلی کېږي. دوی به د قیامت په ورځ باندې ګواهي ورکوي. نو دوی ووایي چې پروردګاره مونږه ستا په کتاب ایمان راوړی دی او ستا د پیغمبر تابعداري مو کړې ده. نو مونږ د شاهدین د آخرني امت سره ولیکه. ومکرو او دغه یهودیانو مخالفینو د عیسی علیه السلام دوی مکر وکړلو، تدبیر جوړ کړلو، سیاسی چالونه وچلول. ومکر الله او تدبیر وکړو الله تعالی. دوی هم تدبیر وکړو او الله تعالی هم تدبیر وکړلو. والله خیر الماکرین او الله تعالی بهترین تدبیر کوونکی دی. دوی د عیسی علیه السلام د قتل تدبیر وکړلو او الله تعالی عیسی علیه السلام اسمان ته د خیجولو هغه اراده وکړله. فلما نو هر کله احس چې محسوس کړلو عیسی علیه السلام منهم الکفر د دوی نه کفر. قال نو ویدا من انصاری څوک دی مددگار زما الله په دین د الله تعالی کې. قال الحواریون وی حواریانو نحنو مونږ چې انصار الله مددگاران د دین د الله تعالی یو. آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې. واشهد او گواشه بأننا یقینا مونږ چې مسلمون غاړې ښودونکي یو مسلمانان یو. ربنا رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړی دی بما په هغه کتاب باندې انزلته چې تا نازل کړی دی. واتبعنا الرسول او تابعداري کړې ده مونږ د رسول. فاکتبنا نو ولیکه مونږه مع الشاهدین د ګواهانو سره. ومکرو او تدبیر جوړ کو دوی. ومکر الله او تدبیر وکړو الله تعالی. والله خیر الماکرین او الله تعالی بهترین تدبیر کوونکی دی. الحمد لله رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وادخلنا في عبادك الصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.